خیبر پښتونخوا 9 غرختونکو د هندوکش د غرونو په لړۍ کې د تلوزوم لوړه څوکه په بریالیتوب سره سر کړې ده. د دې څوکې لوړوالی 6050 میټره دی. د سیلګرۍ د ودې د صوبایي ادارې په وینا دغه مهم د جولای په 9 پیل شوی و. غرختونکي د جولای په 19 له 8 ورځني سخت مزل وروسته د څوکې سر ته ورسېدل. هغوی هلته د پاکستان ملي بیرغ هم ورپولو. تلوزوم د هندوکش له هغه سختو او لږ سر شویو څوکو څخه شمیرل کیږي چې ختنه یې ډیره سخته او له خطرونو ډکه ده. غرختونکي د کومرات او چترال له سختو لارو تیر شول. هغوی ګلیشیرونه، واورین غرونه او خطرناکې ډبرینې لارې ووهلې. په ځینې ځایونو کې واوره ډیره ژوره وه، هوا هم سخته یخه وه او تیز بادونه لګېدل. د وروستۍ څوکې ختنه شاوخوا 8 ساعته روانه وه. له سختې ختنې وروسته ټول غړي په خوندي توګه څوکې ته رسېدلي دي. په دې ډله کې د سوات، پیښور، نوښار، چارسدې، بشام او چترال نه غرختونکي شامل وو. د سیلګرۍ د ودې د ادارې سلاکار ملک عادل اقبال د دې بریا مبارکي ورکړې ده. هغه ویلي د خیبر پښتونخوا ځوانانو یو نوی تاریخ جوړ کړی دی. د هغه په وینا صوبایي حکومت غواړي چې په سیمه کې د غرونو سیلګري او تخنیکي غرختنې ته نوره وده ورکړي. غرختونکو هم د سیلګرۍ ادارې له تخنیکي مرستې مننه کړې ده. هغوی وایي دا بریا به په صوبه کې نورو ځوانانو ته هم حوصله ورکړي. د دوی په وینا د خیبر پښتونخوا غرونه د نړۍ د غرختونکو لپاره لویه وړتیا لري، خو د دې لپاره لا زیاتو اسانتیاو، روزنې او خوندي لارو ته اړتیا ده. سلمان یوسفزی، شال نیوز.